به یو ګروپ جلا سو چې زرغونیانې ورته وي. دا په ټول هغه مبارزه کې چې خلق او پرچم ترمنځ دوی په ګوند کې نه وو، چې کله بیا وحدت وسو هم بیا په ګوند کې نه وو، ځکه چې طریقې صاحب اجازه نه ورکوله چې دوی ګوند ته راسي. چې کله انقلاب وسو هم دوی په ګوند کې نه وو. تاسو ته دا خبره زه افشا کوم او د افغانستان ملت ته زه دا خبره افشا کوم چې دا جفا هم ما په خپله کړې ده. امین د ما په مورد کې غضب آلوده سو او ویې ویلې چې دی وشړی صاحب چې دی ترغوي دلته نه کېږي. زه ایران ته د سفیر پیسو لیږلم. په هغه وخت کې زه مرکزي کمیټې غړی وم. د شهر د کمیټې او د ولایت کابل د منشي پایس ما کار کولو. زیري صاحب راته ټلیفون وکړلو، ویلې چې یو خبره در سره لرم. ورسره کېناستېدم. ما ته ویلې ته خو ځې یو چې دا ملګري بهر پاتې دي د حزب د تشکیلاتو څخه، تا نه تقاضا کوم ته خو بې د ځې چې دا د تشکیلاتو ته ور داخل کړه. ما په دغه خپلو ګناهګارو لاسونو باندې دوی دې حزب ته راوستل او په دې تشکیلاتو کې مې داخل کړل. دوی به دا خبرې واوري. درواغ تاسو ته نه یم. دوی کوم چې خلقیان سول، او د خلقي تر نامه لاندې چې هغه مسکینان هره ورځ سنګرونو کې ناست دي، ځانونه قربانوي، وینې تویوي او لکه لرګوی غوندې دوی بیا سوځي او په هغه باندې خپل لاسونه ګرموي. دې ته وایي چې زه خلقی یم. تجارت دی دا په خلقیانو باندې. دوی خلقیان نه وو. خلقیان سنګرونو ټینګ وساتل، د ما خواته ودرېدل. زما وزیر دفاع، زما وزیر داخله اوس خلقی دی. 3 قوتونه دي مسلح قوتونه دلته: وزارت دفاع، وزارت داخله، 2 اساسي قوتونه او وزارت امنیت دولتي. 2 اساسي قوتونه ما خلقي ملګرو ته ورکړي دي. دا اوس مې پرون مې ورکړي وو، پرون مې ورکړي وو. د دې خاطر نه هر څومره چې دښمن غواړي د دې خبرو او د دې مسایلو څخه استفاده وکړي، تاسې بېغمه اوسئ چې حقیقت لوی لمر دی، په 2 ګوټو نه پټېږي. اوس به د صبر او حوصلې خبره وکړم درته. د سنبلې میاشت 8 تاریخ دی چې موږ یوه شبکه ونیوله، د ګلبدین شبکه وه. دوی څه غوښتل دې شبکې؟ دا به اوس تاسو توضیح او تشریح کوم. دا خبره دا شبکه چې ونیول سوه، د دوی مشر هم ونیول سو په کابل کې. د دوی سره تشکیلاتي اسناد راووتل او په هغه کې دا راښکاره سول چې دوی په 3 برخو کې کار کوي: په اردو کې یو چریکي شبکه او یو د فرهنګي ګروپ دوی لري. په دې علماو اصلاح روشن فکرانو کې د کار کولو یو ګروپ. ما مسؤلین راوغوښتل. دغه ملګری یعقوبي مې راوغوښت، ورته مې ویلې چې ملګری یعقوبي فکر وکړه، دا تشکیلات چې ما ولیدل او دا نومان مې چې ولیدل په دې کې د ولی شاه نوم د اول پکې و، د نورو جنرالانو نومونه مو چې دا دښمن توطیه نه وي، دسیسه نه وي چې زموږ اردو رانه ضعیفه نه کړي، ځکه چې دومره کار کړی، فعالیت یې کړی چې د دې دسیسې په وسیله باندې موتا لاس په دوی باندې بر نه سي. ویل دقیقه خبره دې وکړله، زه به دا خبره په خیال کې ساتم. نه، داسې نه کېږي. ټول تحقیق چې کېږي د شپې ما ته راوړه چې زه یې لولم په کاله کې.
د هر سړي په خپل قلم باندې لیکلی تحقیق ما ته راوړه او څارنوال مې راوغوښتلو لوی څارنوال مې راوغوښتلو چې لاړ سئ تحقیق تر نظارت لاندې ونیسئ چې شاته څوک هسې څپېړه مر نه کړي چې په عدالت باندې دا ټولې خبرې سرته ورسېږي د قلب الدین مخفي شبکه مو نیولې مګر عدالت مو خدای تعالی خو شاهد و ناظر دی دغه دی هغه نتایج چې زموږ زړونه او عملونه څه خیل دي چې هغه د دې بمبارویو څخه تاسې ګورئ چې ژوندی راوځم هغه قلب الدین شبکې ته مې ویل چې عدالت مراعات کوي زه تر 10 بجو پورې 11 بجو پورې په دفتر کې کار کوم ځم تر سبا 4 بجو پورې دا تحقیقونه لولم چې غلط رانه نسي بیا وایم چې اوله دا چریکي شبکه ونیسئ ځکه چې دوی فعالیتونه تخریبي کوي غواړي انفجارات منځته راوړي دا مو ونیول سي دوی ټول اعترافات وکړل چې صاحب موږ د دغه ګوند غړي یو او سفارت د هندوستان کې مو بم الوزولی دی په پولي تخنیک کې به بم الوزولی تاسې په زړه دي چې د علماو هغه د لویې جرګې چې په اتم الملایانو لمونځ کولو په پولي تخنیک کې چې بیا والتلی او ته هغه بم مونږ الوزولی دوه یو په تحصیلي ادارې کې مو الوزولی دی په میټرو رایانو کې مو الوزولی تر ټولو بد انفجار چې و دا یې ټول اعترافات وکړل اوس څه کوي دوی چې اوس هم صاحب موږ د دې خاطر نه په پلان کې شامل یو چې په هغه معینه ورځ باندې چې کوم اقدام کیږي په مختلفو سیمو کې د ښارونو موږ انفجارات چیرته دي مواد مو چیرته دي هغه ځایونه صاحب هلته دي مواد راښیو هره ورځ هره شپه تاسې ګورئ په تلویزیون کې چې موږ دا انفجاري مواد تاسو ته درښیو دا ثبوت دی نو څه شی غواړئ تاسې او د دې انفجار په نتیجه کې څوک مري بې ګناه خلک حیوانان اطفال ښځې سپینګیري د خپل کار دپاره د خپل روزګار دپاره مصروفي د هغوی مري په دوی باندې څه خیل تاسې بیا رحم کوي چې یو کوټۍ ته یو دوکان ته یو ښار ته یو کلي ته یو مکتب ته انفجار ورکړي او بیا ته دلته ما ته ناست یې او ما ته وایي چې زه تا ته یایم ته ډېر نیک سړی یو ښه سړی یې په ده باندې رحم وکړه نو که دا خبره ما ته کې رحیم و مهربان دی خدای تعالی جل جلاله مګر دوزخ لري که نه لري ما ته ووایاست د هغه څخه ذاتي مهرباني څوک بیا لوی نور څوک پیدا کولی شي موږ بندګان یو موږ عاجز خلک یو خدای تعالی چې مهربان دی کریم دی رحیم دی دوزخ لري که نه لري او دوزخ ته خلک ناست دي که ته ورته شفاعت هم وکړې چې محمد مصطفی او ټول د هغوی پیغمبران بیا یو لکه د 3,000 پیغمبران چې هلته موجود دي ټول ورته هغه کوي شفاعت کوي مګر د دوزخ به خالي وي د ده دوزخ به خالي وي دا ځکه چې حق الله به ور وبخو حق العبد څه خیل بخې و هغه انفجاري عنصر ته چې هغه انفجار یې منځته راوړی یتیم یې وژلی دی بېچاره یې وژلی دی سپینګیری یې وژلی دی طفل یې وژلی دی ده باندې رحم کوي دی مور لري خور لري پلار لري زوی لري خدای تعالی به د دوی اولادونه وساتي په دې کې شک نشته که په سمه لاره تلل مګر دا چې وژل سوی دی شهادت ته رسېدلی دی هغه خور مور نه لري هغه د چا اولاد نه دی د هغه تنکي زامن نشته د هغه پسې څوک نه ځاړي دغلته دی چې زه هېڅ نه یېرېږم دا چې تاسو لوی جرګې کې راته وویلې چې دومره مسؤلیتونه مو تا په غاړه در واچول او ما قبول کړل واقعیت د خبرې دا دی دا تاسو ته یایم هغه د ځال آزاد مظاهر شاته هره ورځ دعوتونه ورکوم چې راځه راځه نه راځي زړه نه کي په دغه شرایطو کې چې شپې ورځې څه خیل تېرېږي دا مسؤلیت تاسو زما په غاړه راواچولو زه په افتخار منم پر مخ ته خو بل څه نه دي خو دا مې تاسو ته ویلي چې د ما ځان که د خلکو دپاره ضرورت وي چوکۍ خو لا پرېږده زه د هغه نه قربانېږم هغه تاسې ثبوت ولیدلو چې زه قرار په هغه ورځ په دفتر کې ناست یم د بغلان د هغه سره جرګې سره مې هغه وکړله یوه جرګه هغه ختمه سوه راپسې راغلل
د سالنګ مشرانو سپین ږیري راغلي وو هغوی سره مې جرګه وکړله دا